بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. سورة مائدة شپږم سپارہ څلورم رکوع آیت نمبر 2. مخکې آیتونو مبارکو کې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب وفرمایو. دې آیات مبارک کې الله تعالی د محرماتو متعلق خبر فرمایي. الله تعالی دلته د تحریمات الله تعالی صحیحه وتحریمات العباد باطله دغه متعلق خبر فرمایي چې کوم سیز الله تعالی حرام کړی هغه صحیح دی، خو چې کوم سیز انسان خپل په ځان باندې حرام کړي نو هغه باطل دی. الله تعالی فرمایي حرمت حرام کړی شوی دی علیکم المیتة پتاسو باندې مایته یعنی اکل المیتة خوراک د میتې خوراک د مردارې والدم او وینه یعنی المسفوح بهیدونکې وینه. فرمایي چې دلته د میتې نه مراد هغه څاروي دي چې هغه ذبح نه بغیر د په شان کې مړ شي او کوم چې حلال ځناور دی او د هغې خوراک جایز وي او هغه بغیر د ذبح نه دغه شان دي چې کوم دی مړ شي دې ته میته ویل کېږي. د دې خوراک د دې خرڅول د دې نه څه قسمه پیدا کېدل چې کوم دی دا ناجایز دی، مګر که د هغې څرمن بغیر د رنګ کولو او بغیر د وچولو نه هم د هغې نه پیدا ناجایز ده. خو که چېرې دا رنګ شي او وچه شي د هغې نه پیدا ته اخیستلی چې د دې نه علاوه د دغې نه پیدا چې کوم دی اخیستل دا ناجایز دی. ان تر دې فقهاو لیکلي دي چې دا میته به مسلمان بنده سپي ته هم نه اچوي، یعنې داسې به نه وي چې د دې سزې پرېږدي او هغه سپي ته هم واچوي، داسې به نه کوي. دا بیا د انسان په خپله باندې تصرف شو به دې کوي، بلکې په یو میدان کې کېښود او سپي ودرل او سپي وخوړل، دغه بیا جدا خبره ده. خو په خپله د مسلمان بنده دا به دا میته چې کوم دی سپي ته نه ورچوي. دې کې د دې نه څه قسمه پیدا چې کوم دی مسلمان بنده نشي اخیستی. لکه عام طور باندې نن مسلمانانو کې دا خبره ده چې کور کې څه څاروي کله مردار شي نو عام طور مردار څاروي چې کوم دی دا خرڅولی کېږي په قصابانو باندې او دغه نه چې هغه جوړه کوي په قصابانو باندې خرڅوي. نو الله درته وفرمایل چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې چې کوم دی میته یعنې اکل المیتة خوراک د میتې خوراک د مردارې والدم او وینې یعنې المسفوحه بهېدونکي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر. خنزیر چې کوم دی نجس العین دی، د دې هر یو څیز دا چې کوم دی نجس او پلید دی. د دې د یو څیز هم چې کوم دی د پیدا نشي اخیستی، اگر که ته د دې نه سلمان رنګ کې او که هر څه قسمه چې اوسه کې ودې نه پیدا ته نشي اخیستی، مسلمان هم د دې نه پیدا نشي اخیستی. نو الله وفرمایل چې په تاسو باندې حرام کړی شوي دي خوراک د میتې دغه شان چې وینه بهېدونکې او غوښه د خنزیر وما أهل لغیر الله به او هغه مذبوحه چې په هغې باندې اواز کړی شوی وي د غیر الله، یعنې هغه د غیر الله په نوم باندې چې کوم دی ذبح شوي چې کله ذبح کوله د الله نه علاوه چې کوم دی بل نوم یې په دغې باندې اخیستی نو دا د مسلمان لپاره ناجایز دی داسې خوراک دی داسې څیز. او بیا الله تعالی فرمایي والمنخنقة او د مرۍ نه نیولی شوی څاروی، یعنې مرۍ به سړی ونیسي او دغه شی چې کوم دی مردار کړي نو دا د مسلمان لپاره بیا د هغې خوراک او د هغې استعمال چې کوم دی ناجایز دی. او بیا الله تعالی فرمایي والموقوذة او لرګي باندې وهلی شوی څاروی چې په لرګي باندې ووهلی شي او دغه شی چې کوم دی هغه مړ شي نو د هغې استعمال بیا د مسلمان لپاره چې کوم دی ناجایز دی. دا څاروی به بیا مسلمان چې کوم دی نه استعمالوي نه کوي. او بیا الله تعالی فرمایي والمتردیة هغه چې راغښتی وي چې کوم دی د ټول ځای کې نه راولوري غر نه راولوري د بل ځای نه خو هغه چې کوم دی دغه شان چې مردار شي او حلال نه شي دغه چې کوم دی د هغې نه پیدا بیا مسلمان بنده نشي اخیستی. بیا الله تعالی فرمایي والنطیحة او هغه چې په ښکر باندې وهلی شي، یعنې یو سړی راولګي او بل چې کوم دی په ښکر باندې ووهي او هغه مردار شي ذبح نه شي، د ذبح نه علاوه دغه شان چې مړ شو د هغې نه بیا چې کوم دی پیدا مسلمان بنده نشي اخیستی. بیا الله تعالی فرمایي وما اکل السبع او هغه چې خوړلی وي چې کوم دی لیوه درنده
راولې چې کوم دې ورسره وخوري د شان دې چې کوم دې مردار چې راغی نه مسلمان نه د هیڅ فائدہ نشي اخیسته والله تعالی ته او شرط چې کوي الله فرمایي الا مگر ما تکیتم مگر هغه چې تاسو یې ځکوي دا ټول ساروي چې دا کوم قسمونه ذکر شو علاوه د خنزیر نه د دې علاوه چې مثلا قسم هو علی شو دا چې د دې نه راو او ورځې د کلګي باندې وره شو باندې شو او دا غیر پس د ساعت تر نو مخکې مسلمان باندې راکو زبه ګورو چې کوم د مسلمان لپاره جایز دی استعمال بیا الله فرمایي وما زوها او هغه چې زبر شوی على النسب دفعنا دبودانو نسب چې کوم دي ان تور باندې ولا وګړو ته ویل کېږي یعنی هغه کوي چې ودرول شوی د بوت په نوم باندې او بیا الله فرمایي وان تستقسموا یعنی حرام کړی شوی دي په تاسو باندې چې تاسو تقسیم کوئ په اسلام په شو باندې دور جاهلیت کې ودا سیوا چې د کعبه کوم منجور او کوم په دروازه باندې وکم کس ورالو دا غي سره چې کوم دی وګور شي ورسره چې کله یو کس کاروان شروع کوي او سفر کوي یا به چې کوم دی بل څه کوي لا په دې منجور ته وي زمانه لپاره چې کوم دی غشي راوځي زمانه لپاره سفر خره کنه دی لکه تجارت کوم دا خره او کنه دی لکه کاروبار شروع کوي چې دا خره او کنه دی نو باندې تیرونو باندې چې کوم دی لیکل شي یا به نعم لیکل شي لا به لیکل شي او دا شرط مختلف الفاظ به کوم دي منکم بغیرکم وغیرہ دا الفاظ به کوم دي لیکل شي او وزیر بدل کوي چې خالی نو چې کله ولا اغي تیر راو پاسو بدل باندې مسلې لیکل شي چې نعم دا لپاره دا خبره صحیح ده سفر به شروع کو چې کله خالی تیر راو باندې چې سفر وکړو دا به چې کوم دي مدینه یو بال دی ولې مثال په تور باندې چې کوم دي دا کار او زمانه لپاره خالی او کله دی چې کله خالی راوته هغه سفر نه چې کوم دي کلا شو دا کاروبار به کوي چې دې دا په طرف کې زمانه کاروبار نه او بیا دا چې څنګه څنګه راوړو شو کې شانتي پیسې به راوستي مثال په تور باندې 600 روپے به راوستي ساروي به راوستو هغه ساروي د زر هر کو دا غیر پس په کیسې جوړې کړې بدلې تیرونو باندې کوم دي کې شو 1 2 3 دا وو پورې چې کوم دي کیسې باندې کې شي او ځینې بدل چې کوم ته هغه خالیو نو چې کله یو تیر راوستې شو یو شانتي پیسې وي هغه باندې کې شي او هغه یو دسته یو کیسه ورته بیا د بل لپاره چې کوم دې تیر راوستې شو چې هغه باندې څه ذکر ورولې سي چې کوم دې هغه ستورتي او پیسې به چې کوم دې یو شان راوستې یعنی پیسې به یو شان راوستې او تقسیم به چې کوم دې هغه د انصافي وو نو ځینې به چې کوم دې خالي تیر راوته نو چې کله خالي تیر راوته نو هغه کس به چې کوم دې سره ورته نو خبر نه ورته نو الله تعالی دې نو فرمایي چې دا چې کوم دې حرام شي کله تاسو تقسیم کوئ اسلامي قانون شو باندې ذالکم داکار بسپور یعنی حرام ہو چکے ہیں ذکر حرام دیستا ستا پارا بیا اللہ تعالیٰ فرمائی اليوم ننرس یئیس اللذین نعوبید کی آگسا کفر چکا گران دی من دینکم دین استاسولا یعنی ایوتیلوہو چی باطل دیدا دین چکم دیدا کسان نعوبید چکم کافران دی یا دین چکم دیدا نعوبید چکتاسو دی خبر دین چکم دیدا واقس کی کافران چې هغه دې ته باندې دا معمولی شان دي ټول د مسلمانانو د خدمت دا مسلمانانو چې کوم د دین پریدي او بس چې کوم د کومه کښاره یعنی دې ته چې کوم د هغه انتظار باندې وو د آیات مبارک د حضرت الوداع په باندې چې کوم د نازل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو لا 500 سره چې کوم د صحابه سره دي او میدان عرفات کې چې کوم د ولاړ دي نبی صلی الله علیه وسلم خپل اوخه مبارک باندې چې کوم د سورۃ د آیات مبارک نازل شو الله فرمایي ان امید دي انکسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین استاسونا فلا تخشوا استاسو د دې نه مې لګي نه تاسو دې وایي او یذنا علیکم چې په غلبه پتا سو باندې ګامږي یا چې کوم د باطل یفتروه دینکم یا چې کوم د باطل په تاسو دي نه چې تاسو مې دا وایي الله فرمایي وخشوني زمانه وایي يعني ده حتى فترة زمان ويلي الله فرمای اليوم اكملت ما كامل کړل مستوى پر دینکم استاسو واتممت ما مکمل کړل علیکم تاسو باندې نعمتي خپل نعمتنا ورزيت او ما ورکړل کوم اسلام تاسو پر اسلام دین د حیثیت د دین دا نو دا آیات مبارک میدان عرفات کې چې کوم د نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم د بچی د جبل رحمت خاله چې کوم دی ولاړ خپل او خبره چې کوم دی سور دی او نبی صلی الله علیه وسلم
دغه شان چې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ هغوی چې کوم دی د جبل تقدیم په هغې کې ورکړه او د جبل رحمت په خوا کې چې کوم دی 7 ګنټې یا 6 ګنټې چې کوم دی د مسلمانانو لپاره د خپل امت لپاره چې کوم دی دعاګانې وغوښتې یعنې اوږده دعا چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام وکړه او د آیات مبارک نازل شو دغه شان کې یو یهودي راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته هغه ته وفرمایل هغې ته وویل چې ستاسو په کتاب کې یو آیات دی چې دا آیات زموږ په کتاب کې نازل شوی او په باندې نازل شوی نو دغه ورځ چې موږ د اختر ګرځولې وه عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل هغه کوم آیات دی هغه یهودي ورته وویل دا آیات دی چې کوم دی تلاوت کوو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وفرمایل دغه چې کوم دی دغه ورځ دا زموږ لپاره 2 اختر دي تاسو یو اختر یې زموږ لپاره 2 اختر ویسیت لري یو دا چې د جمعې ورځ وه چې دا آیات مبارک نازل شو دویم د حج یو لوی رکن چې کوم دی په هغې ادا کېدو نو دا دواړه رکنونه چې کوم دي په دغه ورځ باندې او ډېره د فضیلت ورځ چې یوه د جمعې ورځ د آیات مبارک نازل شو دویم چې کوم دی د حج یو اهم رکن چې کوم دی ادا کېږي نو دا ورځ زموږ لپاره چې کوم دی د 2 اخترو برابر ده نو زموږ په دین اسلام کې داسې نشته چې کوم موږ داسې اختر یې منع وکړو او دویم فرمایي چې دغې د جمعې په ورځ باندې چې کومه د عرفات ورځ راشي نو دغه حج په نورو حجونو باندې چې کوم دی په اویاو درجو باندې افضلي الله ولې چې کوم دومره فضیلت ورکوي نو د دې وجې نه الله تعالی وفرمایي چې ما ورکړی ستاسو لپاره اسلام دین د حیثیت د دین نه الله تعالی فرمایي ومن اضطر څوک چې محتاج شو په مخمصة په حالت د سخت لوږې کې غیر متجانب الاثم په داسې حال کې چې دې مایل کېدونکی نه دی د اثم ګناه ته یعنی الله فرمایي چې دا سړی خو چې کوم دی ستاسو لپاره حرام دی بیا الله تعالی دغه اسلام متعلق خبره په دې کې وفرمایله او بیا وفرمایل چې څوک مجبور شي داسې ځای دی چې بل خوراک د مسلمان ته نه میلاوېږي او دا چې کوم دی د لوږې حالت دی او داسې حالت دی چې کوم دی دا مسلمان ته د لوږې د وجې نه چې کوم دی هلاکېږي نو الله وفرمایل څوک چې محتاج شو په مخمصة په حالت د سختې لوږې کې غیر متجانب په داسې حال کې چې دی نه دی مایل کېدونکی د ګناه ته یعنې دا داسې نه چې اوس په دې باندې ځان مړی بلکې دومره خوراک یې د دې مقدار نه وکړو چې کوم دی صرف د دې په وجه باندې د دې جان بچ شو یعنې چې کوم دی ځان د لوږې په وجه باندې د چې کوم دی اوس مرګ لاحق کېدو نو دغه مرګ نه چې کوم دی ځان د بچاو لپاره چې کوم دی لږ معمولي شانتي خوراک د دغې مقدارې نه وکړو الله فرمایي فإن الله پس بېشکه الله تعالی غفور رحیم بخښونکی او مهربان دی که داسې خوراک لږ شانتي د مسلمان باندې دغې مقدارې نه وکړو نو الله تعالی په دې باندې بخښونکی او مهربان دی الله تعالی دې آیات مبارک کې د معلوماتو مطابق چې کوم دی خبره وفرمایله الله تعالی فرمایي حرمت حرام کړل شوي دي علیکم المیتة پتاسو باندې میته یعنې اکل المیتة غوښه یعنې خوراک د میتې خوراک د مردارې والدم او وینه یعنې المسبوح وینه بهېدونکې ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما أهل لغیر الله به او هغه مسبوحه چې په هغې باندې اواز کړی شوی وي یعنې د غیر الله دپاره والمنخنقة او د مرینا نیولې شوې څاروی والموقودة لرګي باندې وهلې شوې څاروی والمتردیة او هغه چې رامخته وي د لوړ ځای نه یا چې هغه رامخته وي والنطویحة هغه چې په ښکر باندې وهلې شوې وي وما أکل السبع او هغه څاروی چې خوړلې وي لیوه إلا مگر ما زکیتم هغه چې تاسو ذبح کړئ وما ذبح هغه چې ذبح کړی شوی وي علی النصب دپاره د بتانو وان تستقسموا یعنې حرام کړی شوي دي چې تقسیم کوئ تاسو بالازلام په هغې غشو باندې ذلکم دا کار فسق دی یعنې حرام دی اليوم نهرز یهد الذین لا امید دي هغه کسان کفرو چې کافران دي من دینکم د دین ستاسو نه یعنې ان یقتلوه چې باطل کړي دین ستاسو لره فلا تخشوا پس تاسو مه یېرېږئ د دېو نه واخشوني ویېرېږئ زما نه اليوم نهرز اکملت ما کامل کړی لکم ستاسو لپاره دینکم دین ستاسو واتممتم ما مکمل کړی دی علیکم پتاسو باندې
فمن الرسول محتاج في مخمسة فعلى الدستخت الملك غير متجانب الاسم پداس عن كجدين لمائنك ذلك گناتا فإن الله بسبشك على تلا غفور رحيم بخلقه بمرفان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم ولا تكفر لما لنا والتوفيق نصيبك. اللهم نقبل اجتماع وربنا ونورك. اللهم نقبل اجتماع وربنا ونورك. اللہ کو بنے کسی کو سمجھتے کہ کسی کو ظاہر کی یا اللہ تعالیٰ معاف کی. اللہ نغفر علم علم راکی نغفر علم علم راکی. اللہ تعالی سواب فرق دوزن دواری متعور سوال کی. اللہ سبحانہ وتعالی وفات شوید. اللہ دیز ملکس کی بچا قوم کی بچا خانہ کی سوق وفات شوید. اللہ دی سواب فرق سوال کی. سبحانہ مسلمان کی معنی دے اللہ تعالی شفائی کامل نازل مسلم نصیب کی. اللہ سبحانہ مسلمان جنت دی اللہ حالت کی برکی. اللہ سبحانہ مسلمان قرار دے اللہ تعالی اخلاص کی. اللہ سبحانہ اعمال کی اخلاص پیدا کی. اللہ سبحانہ اعمال کی تربیت پیدا کی. اللہ سبحانہ استادان کی عمر کی برکت ہو چے. رزق کی برکت ہو چے. اولاد کی برکت ہو چے. دنیا و آخرت خوشحالی نصیب کی. اللہ سبحانہ آخر خاتمہ ایمان کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.